یوه بله ورځ په امن کې خوست کې امنیتي مسؤلین وایي چې سږنی کوچني اختر کې غوره امنیتي تدابیر نیولي وو چې له امله یې اختریز مراسم په پوره خوشحالۍ سره ونمانځل شول. د امنیت ساتونکي وایي تر وروستۍ سلګۍ به له خلکو او خاورې څخه دفاع کوي او د عام ولس خوشحالي او امن د دوی یوازینۍ هیله ده. الحمدلله چې بین تر وتلي د خلکو د خدمت په خاطر ډېر پخوان سره په امن کې تېر شو او موږ هېوادوالو ته ډاډ ورکوو چې شپه او ورځ سړو په غرمه کې موږ د خدمت کې ولاړ وو د دوی په خوشحالۍ باندې موږ فخر کوو. موږ شپه ورځ د خلکو لپاره یې وکړې نو چې خلک ډاډمن اوسي. یوازینۍ هیله مو دغه ده چې خلک په امن کې په خوشحالۍ کې وخت کوي. اخوا خوست امنیه قماندان وایي د ګډو امنیتي او استخباراتي ځواکونو سره په همغږۍ به یا تدابیر راتلونکي کې هم دوام وکړي او هیڅ چاته به د دې اجازه ورنکړي چې عامه نظم ګډوډ کړي. امنیتي ځواکونه د ټولنیز خوندیتوب په موخه د ولسونو په حفاظت کې خپل فعالیتونو ته بشپړ تیاری لري. موږ انشاءالله هیڅ وخت هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې د شریفو ولسونو د خوښیو مراسم ګډوډ کړي او عامه نظم خراب کړي. د یادونې وړ ده چې خوست کې د امنیتي او استخباراتي ځواکونو او منصبینو د ګډو هڅو او کلکو تدابیرو په لړ کې د تیر په څېر د اختر هیڅ ډول امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې چې په ترڅ کې د اختر شپې ورځې د پوره خوشحالۍ او ډاډمن امنیت په غېږه کې ونمانځل شوې.